افغان پوځیانو پاکستانی عسکر په نیم ساعت کې مجبور کړل. تېره شپه یو ځل بیا د پاکستان پوځي ځواکونو د افغانستان پر خاوره نامشروع برید وکړ چې د سپین بولدک ولسوالۍ په ملکي سیمو کې د نیمې شپې په تورتم کې کورونه او کلي په نښه کړل. دغه برید چې هیڅ ډول پوځي منطق، توجیه او مشروعیت نه لري، د افغانستان د ملي حاکمیت ښکاره نقض او یو سرغړونکی تجاوز بلل کیږي. تر برید لږ شېبې وروسته د افغان پوځ چټک، منسجم او پرې کوونکی غبرګون پیل شو. افغان ځواکونو د لوړ پوځي چمتووالي په مظاهره کې د پاکستان د سرحدي پوځي لیکو پر وړاندې سخت او دقیق ځواب ورکړ چې د جګړې د معادلې جریان یې په 2 دقیقو کې بدل کړ. افغان پوځ په داسې زړورتیا او ثبات عمل وکړ چې د برید کوونکو پلانونه یې بشپړ ګډوډ کړل. سرچینې وایي چې د افغان پوځ دفاعي اقدامات دومره مؤثر او غښتلي وو چې پاکستانی پوځ د جګړې د شدت د زغملو توان له لاسه ورکړ. افغانستان څرګنده کړه چې د خاورې، ولس او ملي حاکمیت دفاع پر وړاندې هیڅ ډول تیری نشي تیریدی او هر تجاوز ته به ژر، قاطع او بېساری ځواب ورکول کیږي. د جګړې له سختېدو سره پاکستانی پوځ په نیم ساعت کې مجبور شو چې د اوربند غوښتنه وکړي. د هغوی د اوربند عاجله غوښتنه د دې څرګند ثبوت دی چې نامشروع برید یې شاتګ ته اړ کړ او د افغان پوځ د ځواک، ارادې او مالي واک ته یې سر ټیټ کړ. افغان لوري بیا هم د خپل مسؤلانه دریځ له مخې د وضعیت د آرام ساتلو لپاره اقدام وکړ. افغان چارواکي ټینګار کوي چې د افغانستان خاور د هیڅ هیواد لپاره د ازمایښت میدان نه دی او نه به چاته د برید اجازه ورکړل شي. د دوی په وینا که هر وخت پرې تیری وشي، افغان پوځ به د همدې ډول زړورتیا، دقت او قاطع دریځ مثال وړاندې کړي. د افغانستان د ملي حاکمیت دفاع نه احساساتي موضوع ده او نه انتخاب، د یو ملي مسؤلیت او نه بدلیدونکی اصل دی.